نظم دی د دکاندار او ګاک ترمنځ ګاک دکان ته راشي نو دکاندار ته وایي چې بچي مې وږي دي کاکا لږه سودا راکه او بل څوک یې نه راکوي ته یې خامخا راکه او مهرباني وکړه چې ماله یې نسیه راکه او کور ته تش تلی نشم چې ښځې له جواب ورکم او ډېر زر به تاله ستا پوره حساب درکمه او زمونږ ډېره غریبي د لږ مدد مې وکړه او کاکا په مونږ ډېره نیستي د لږ مدد مې وکړه او زمونږ ډېره بېوسي د لږ مدد مې وکړه لږه سودا د لږ زما سره ودار به وکړي او کاکا په ما به د احسان وي دا غټ کار به وکړي 3 بورۍ ګوړه او صرف 2 بورۍ چیني به وړم او 3 بورۍ وریجې او صرف 2 ټیمه غوړي به وړم او 4-5 دړیزې بورکي به وړم او 2 دړۍ چولې او 1 دړۍ لوبیا وتله او مهرباني وکړه کاکا ماله سودا وتله غواګانې پی نه کوي 2 بورۍ چوکر به وړم او من الوګان به وړم 2 دړۍ ټیپر به وړم او ماشومان ډېر دي 3 پیکټې د پیمپر به وړم او کاټن صابون به هم پکار وي د جامو وینځلو ورسره سرپ چې مزیدار وي د جامو وینځلو وایي نوره سودا خو رانه هیره ده چې څه یو سمه زه پې کوړوله به دړۍ د چڼې وړه یو سمه رښتیا رایاد مې شو چې مالګه مساله یو سمه وایي د ټکټکۍ مور وي 4 دړۍ شوپړ به راوړې او هیر درنه نشي ماشومانو له پاپړ به راوړې او ډېر زیاتې مه کوه آخر مسلماني د کاکا دومره ګراني نه ده او ته وایې چې ګراني د کاکا دا ستا لالچ دی دا ستا خپله بیمانی د کاکا د ډېر لالچ خو کاکا ستا نه سم قارون جوړ کړی او د دنیا مینې خو بس ستا نه سم پلاتون جوړ کړی او لکه چې څنګه د کویله او د سکاره فرق وي داسې د بل او ستا په بیه کې ښکاره فرق وي او د 100 روپو نه وي ښه پوره فرق وي تا د چینۍ بورۍ راکړي په 3.5 او هغه د خټکي په دکان کې په 2.5 وه او رښتیا تادي کوه تادي مې د هر څه ختم دي مالګه ماچس چې مثاله چینی وړه ختم دي او پوره سودا به کور ته وړم هر څه پوره ختم دي او ټوله سودا راله کاکا راکه چې کور ته ځمه ورسره بل هم د سودا راکه چې کور ته ځمه او پیسې به درکمه ګوټ سخی مې دی هغه به خرڅ کم د بربرۍ بیزې بچی مې دی هغه به خرڅ کم او بل یو نیمغوږی بانګیټی مې دی هغه به خرڅ کم او کاکا په یو ځای به زه ستا ټوله کاته خرڅ ختمه کم او سغم ونه کړي په یو ځای به ستا قرضه ختمه کم نو بیا ورته دکاندار وایي چې په شرم نه پوهېږي بیا راغلی سودا غواړي داسې ښکارېږي بې عزتي دا ځل رښتیا غواړي او شته قرضه ختمه شوه چې بیا رانه نسیه غواړي وایي کومې قصې یادې کړم ستا د بیمانۍ بدبخته او تا ته خو پاتې دي 40,000 روپۍ بدبخته زیات بکواس مه کوه اول زړه که قرضه ختمه که بیا وروسته باس کوه اول زړه که اته ختمه که جنګ به تې جوړ شي په حیا کې دا قصه ختمه که خوښه دې نه ده چې په یو ځای ټول دکان یوسې ورشه ټرک راولې په یو ځای ټول سامان یوسې خوښه دې نه ده چې یو ځای دا ټول دکان یوسې او ورشه ټرک راولې چې یو ځای ټول سامان یوسې او ستا ډېرو وروڼو سودا وړي او په مخه تلي تل یې زمانه نسیه وړي او په مخه تلي او اوس پته نه لګي چا وړي او په مخه تلي نو 2 بورۍ ګوړه په ودار زمانه چتې وړې 2 بورۍ ګوړه په ودار زمانه چتې وړې او نسیه د 100 روپو مالګه رانه قوتې وړې دا دواړه وروڼه دي او 2 بورۍ ګوړه په ودار زمانه چتې وړې او نسیه د 100 روپو مالګه رانه قوتې وړې او څه د نااهله خلکو مینځ کې مې دکان کړی دی او ما چې حساب کړی ما وخت په وخت تاوان کړی دی او پوره هفته کې مې 2.5 کروړه نقصان کړی دی نو خپل مقصد وکړي او په مخه لاړ شي بیا نه راځي او زما دکان ته بیا د پاره د سودا نه راځي زما په زړه کې اور بلیږي خو زه غلی یم د شر شاتار او دی ودار په زړه داغلی یم او نور زه د دې خلکو نه پوزې له راغلی یم تل یې سودا وړي د ماله یې دوکه راکړې او تل د علم د غر نښکته یې دیکه راکړې پکې روپۍ ګټه زه نه کوم سر په سر یې ورکوم زه چې په 3,000 څه واخلم نو په زر یې ورکوم پکې تاوان کوم خو چې ګاک راشي اکثر یې ورکوم په ټول بازار کې یې صرف زه په نیم بها ورکوم پکې تاوان کوم خو خلکو له سودا ورکوم او په پوره ورځ کې زه په شمار 100 روپۍ ګټمه څه ګناه نه کوم حق د خپلې مزدورۍ ګټمه او فقط بچو له زه د 2 وخته روټۍ ګټمه او نصیحت ځکه کوم چې بل سړی دکان جوړ نه کړي بیا به خفه وي چې په زور ځان له خفګان جوړ نه کړي او اخرنی شعر دی پکې چې اول د ګاک خبرې بیا د دکاندار خبرې او همدرد دواړو وکړې یو بل ته د کار خبرې دا د زمونږ د معاشرې د ژوند او لار خبرې
خو دواړو یو بل ته ښه سوری او پیتاو وښودو او هم یې د یو بل د غلطۍ هر یو پړاو وښودو. ډېر ښه دی، ډېره لا وایه د مینه والو